سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ یا که څه به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو څنګه چې تاسې پاس په عنوان کې به م لیدلي او هغه عنوان ما ځکه داسې ورکړی دی، دا داسې دی برټش انډین پاسپورټ او تابعیت یا د پاکستان تابعیت. دا داسې و چې کله به پخوا هند چې کله د یا دغه بري صغیر چې کله د انګلند برخه وه یا د برطانیې برخه وه یا د انګریز برخه وه یا د هغې مستعمره وه، نو په هغه وخت کې به د دغه ځای ټول خلک چې به یا وګړي به چې په دغه سیمه کې به اوسېدل، هغې ته به په 1920 کال وروسته بیا ورته بیا دغه پاسپورټونه ورکول. نو هغه پاسپورټونه چې ورله ورکول، نو دا ما ځکه زه په نن غواړم په دې موضوع خبرې وکړم چې څنګه چې لکه پخوا د انګریزانو په وخت کې دغه سیمې خلکو ته د انګلند پاسپورټونه ورکول، زموږ پښتنو ته یا د برټش پاسپورټ بیا د برټش انډین پاسپورټ یې ورته ورکوو. نو اوس چې کله هغه برخه هغه سیمه هغه زموږ د پښتونخوا برخه چې کله خاوره چې کله دغه ته ورکړه پنجاب ته، نو اوس ورته چې دی پنجاب د پاکستان په نوم باندې د پاکستان شناختی کارت یا پاکستانی پاسپورټ ورکوي. خو دې پښتانه موږ پښتنو خو د انګریز د استعمار څخه ځان خلاص کو، مګر د پنجاب په استحصال او د پنجاب په استعمار کې پاتې وو لا تر څو پورې. ځکه پاسپورټ خو مسله نه وه په هغه وخت کې، نه ما ځکه دا مسله نن راوړې ده چې په 1920 کې خو همدغه انګریزان چې یا دغه انګلند چې دی دوی خپله هم دغه پاسپورټونه او دغه شناختي کارت چې اوس پښتانه ورته خوشحاله دي چې زه په جیب کې پاکستاني شناختي کارت لرم او ځکه زه پاکستاني یم، دا خو د انګریزانو هم درکړی و، همدغه پاسپورټ هم درکړی و. په دغه پاسپورټ باندې به د پښتونخوا خلکو هم سفر کوو. په هغه وخت کې اخره کې به تاسو زه بیا هغه پاسپورټ هم درښکاره کوم، دې سلایډونو کې وروسته راځي. نو زه به دا مسله ځکه ما راوړې ده چې پښتنو ته موږ دا وښیو چې تاسې پښتانه یاستئ، مخکې د انګریزانو په هغه دغه کې وایي کالوني کې که نه، لکه اوس چې دی یا مستعمره کې، اوس چې دی د پنجاب په مستعمره کې یاستئ، هغې هم دله هغه پاسپورټ او هغه پېژندپاڼه یا هغه شناختي کارت درکوو، دا دله اوس پاکستاني درکوي. لکه په هغه وخت کې چې حاکم قوم انګریز و، اوس حاکم قوم چې دی پنجاب دی. دغه نورو ثبوت همدغه شی چې به انګریزانو ورکوو دا ورته اوس دغه ورکوي، دا پاکستانیان یې ورته ورکوي. نو په دې باندې پښتون ته هېڅ ویاړ پکار نه دی، ځکه ازادي اصلا یو څه اندازه پنجاب واخیستله، ځکه چې د نورو د 3-4 قومونو اوس واکمن او په هغې باندې د حکومت حق چې دی اوس هغه د پنجابي دی. زه په مخ باندې ځم، دا به د خیر سره وي، خو زه به ځان اوس لږ وړوکی کړم ځکه چې دا سلایډونه غټ شي چې زه یې وګورم او تاسې هم راسره وګورئ. دې کې دی وګوره دا لیکلي دي د برطانوي هند تابعیت څه و که نه، لکه دا د 1858 نه واخله تر 1940 کلونو ترمنځ هند، پاکستان او بنګال د انګریزانو تر واک لاندې وو. د دې سیمې اوسېدونکو ته به برټش سبجیکټ یا برټش انډین سبجیکټ په نوم یادېدل. دغه خلک چې دغه ځای اوسېدونکي وو دا په دغه نوم باندې به یادېدل. د دوی تابعیت د شاهي حکومت لخوا درلود، یعنې شاهي کوم حکومت چې د انګریزانو د برټش هغې به دې ته دا تابعیت ورکوو. تابعیت د شاهي قانون له مخې د برطانوي رعایت یعنې سبجیکټ په توګه پیژندل کېده، یعنې دا د انګریزانو د یو رعایت په توګه باندې به دا پیژندل کېدل. همدغې په خاطر بیا ورته بیا هغه پاسپورټونه هم ورکول. بیا برټش انډین سبجیکټ معنا او وضاحت: د برطانوي تابعیت هند وګړي په اردو فارسي کې ورته تبع هندي برطانوي یا برطانوي هندي تبع بیا ورته ویل کېدله. په دې موده کې د هند ټول اوسېدونکي برټش سبجیکټس بلل کېدل، خو هغوی ته د برټش انډین سبجیکټ ځانګړی نوم ورکړل شو تر څو له نورو برطانوي اتباعو لکه انګلستان یا استرالایي وګړو څخه بیل شي. نو بیا دا مسله داسې وه چې دې په خاطر باندې چې دوی کې فرق و، ځکه دوی په 2مه درجه یا 3مه درجه کې وو چې د انګریزانو سره برابري ونه کړي، او دوی هغه دغه نه درلودل کوم رعایتونه چې خپل انګریزانو درلودل او په کوم مقام کې چې هغوی باید د دوی نه ټیټ او ښکته او تحقیر وي. نو دې په خاطر باندې بیا دوی ته بیا دغه بل انډین یې ورسره اضافه کړی و، ځکه چې د استرالایانو د سپین پوستو او د انګریزانو نه د دوی په منځ کې هغه کوم توپیر باید وشي، ځکه داسې راسن بیا ورته بیا
دغه نه ویلې دا برټش. دلته مسله داسې ده، ځکه زه په دې باندې دا موضوع ما لږ نن ځکه هم راوړه، دې باندې به انشاءالله تعالی په بل ورځ باندې به زه بیا هغه د جرمني هغه هم سره راوړم. دا دې په خاطر باندې چې دغه د کوزي پښتونخوا پښتانه پوه شي چې دغه پاسپورټ په هغه وخت کې انګریزان هم پښتنو ته ورکړو، ځکه دغه سیمه چې وه دا د پښتونخوا د پاټا نه بغیر، ځکه پاټا چې وه هغه نیمه خپلواکه وه، نو هغې په خاطر باندې خلکو ته نه ورکېدو، بیا په ډېر ضرورت په اساس باندې بیا هغه ځینې ملکانو ته وله ورکوو، مګر دغه نور خلک چې وو هغوی ته به بیا دا نه ورکول کېدو. دا صرف د پښتونخوا هغه سیمې چې راسن د په هغه وخت کې به د اسلام آباد یا پنډۍ نه چې به کنټرولېدلې او انګریزانو به کنټرولولې، نو هغه ټولې سیمې چې د انګریز په کنټرول کې وي هغې ته به بیا دغه هندي انګلیسي هندي پاسپورټ چې دا بیا ورته ورکوو او دغه ځای پېژندپاڼه بیا هم ورته ورکوله. نو دا کوم داسې پښتانه چې اوس وایي چې موږ ځکه پاکستاني چې موږ سره شناختي کارت دی، وروره که ته اوس خپله خپلواک شي تا سره به د پښتونستان شناختي کارت او د پښتونستان پاسپورټ به ولري. که د افغانستان سره یو ځای شي نو تا سره به د افغانستان د لوی افغانستان پاسپورټ وي او دغه ځای پېژندپاڼه به در سره وي. داسې مسله داسې ده چې په هغه وخت کې نه د انګریزانو اثر او د هغوی د دغه استعمار لاندې دغه ټول د انګلند او د بنګال دا ټول خلک د مغزې پاسپورټ به درلودو، د مغزې په نوم باندې د انګریزانو په رعایت کې دا شمیرل کېدل. اوس تاسې د پنجاب په رعایت کې شمیرل کېږي، دغه نوم یې پاکستان دی خو مګر اصلا دا پنجابستان دی، ځکه واکمني ستاسې وسایل، ستاسې زه همیشه چې وایم ستاسې سیاست او ستاسې دغه ټول طبي کوم دغه چې دي وسایل یا دغه چې دي د زیرمې یا کومه مدنیات دي، دا ټول چې دي که اوبه دي که ګاز دی، دا د ټول واک د پنجاب سره دی. او پنجاب چې دی د دغه سیمې حکمران قوم چې دی هغه صرف او صرف پنجابی دی، یعنې یوازې پنجابی. دې باندې انشاءالله تعالی په راتلونکي کې زه نورې خبرې هم کوم، ځکه چې دا باید پښتانه په دې باندې پوه شي. همداسې به پسې مخکې ځو. د برټش انډین پاسپورټ څه ډول و؟ دا پاسپورټ د هند، پاکستان او بنګال خلکو ته صادرېده، یعنې دا په وخت کې چې څوک هلته بنګالین، هندین او پاکستانیان چې به دوی ته به دا ورکول کېدو. پاسپورټ د شاهي حکومت نښه درلوده چې پرې برټش انډین پاسپورټ لیکل شوی و. تابعیت برخه کې به برټش سبجیکټ بای برت ډیسنټ لیکل شوی و. پاسپورټ تور او شنه رنګونه درلودل او د انګلستان شاهي سمبول کوټ اف آرمز پرې چاپ شوی و. دا پاسپورټ له 1940 کلونو وروسته خلکو ته نړیوالو سفرونو لپاره ورکول کېدو. یعنې دغه پاسپورټ د کم وخت نه چې به ورکول کېدو هغه د 1940 څخه، خو هغې نه مخکې هم پېژندپاڼه چې به وه هغه به برټش انډین لکه داسې به وه. نو دا چې دی دا د ما نه شروع. بیا دې ویش وروسته بدلون 1940 نه واخله، 1940 کې چې کله هند او پاکستان خپلواکي واخیسته اوسیدونکو ته د هند او پاکستان ځانګړي تابعیتونه ورکړل شو. نو دا هغه شی دی چې ستا خاوره، یعنې د پښتونخوا خاوره چې کله پنجاب ته ورکړی شول نو بیا هغه پاسپورټ چې دی هغه ورته بیا شناختي کارت او پاسپورټ پنجاب ورکول. لکه داسې بیا بنګال ته ورکول، خو بنګال خپله خپلواکي واخیستله، اوس هغه د هغې هغه دغه چې دی پاسپورټ خپله بنګالي شو، د هغې پېژندپاڼه چې ده هم بنګالي شوله، ځکه هغه یو خیر قوي قوم ځان ته خپله ازادي او خپلواکي واخیسته د خپلې ژبې د واکمنۍ، د خپل کلتور او د خپلو پالیسي جوړونې په خاطر باندې هغې خپل ځان ته خپله ازادي واخیستله. دلته ما سره مخکې یو ورور بحث کوو، زه ورپکې دا ځینې حوالې هم ورکوم. هغې نن په دې ټیک ټاک کې یو بحث روان و، خو زه خو ور ونه ختلم، خو هغوی دا خبره کوله چې ازادي یعنې څه، اصلا چې د دې تضاد به څه شي. خپلواکي چې ده د هغې تضاد چې دی بلواکي ده. یعنې خپلواک به ته په هغه وخت کې چې ته خپله پالیسي چې دی خپله خپل ولس دپاره د خپلو وګړو دپاره به ته هغه په خپله جوړې، خو چې کله ته خپلواک دی نو ستا واک به د بل چا سره وي، بیا به هغه ستا دپاره چې کومې پالیسیګانې جوړې هغه به د خپله هغه قوم چې ته د چا په دغه کې استحصال کې یا ته چا مستعمره نو هغه به ستا دپاره بیا هغه پالیسیګانې جوړوي چې هغې کې به صرف او صرف دغه قوم ګټي، او هغه به پکې داسې پالیسیګانې ستا دپاره جوړوي چې ته په نور هم په غلامۍ کې ډوب پاتې شي، هم ذهني هم فزیکي، او ستا کوم وسایل چې دي باید د هغې په خدمت کې، که هغه ګاز شو، که اوبه شولې، که ستا ځنګلونه شولو، که ستا مدنیات شولو، دغه ټول وسایلو حق باید چې دی دا ستا باید د پنجاب سره وي. نو دې دپاره هغه ملک چې بیا کومه پالیسي جوړوي نو هغه چا سره چې واکي او ته به بې واکه وي، نو هغه به د خپلو ګټو د خپلو مفاداتو په خاطر باندې جوړوي چې په هغې کې به ستا مسلسل استحصال کېږي، ته به همیشه اقتصادي له پلوه او د
د هر څه له پلوه به ته ورځ ورځ یو نه بل ته به ته کمزوری کېږي. بنګال ختیځ پاکستان شو په 1901 کې بنګلادیش یا بنګال یا بنګلادیش خپلواک شو. ولې خپلواک شو؟ هغه هم په دې فکر کې شروع چې دلته زمونږ یو لوی قوم یو په وخت کې د بنګال نفوس چې هغه د بیا مشرقي پاکستان ویل دا د مغربي پاکستان د ټولو څلورو صوبو چې اوس 5.5 صوبه جوړه شوې د دوی نه د هغه نفوس چې په هغه وخت کې زیات و، مګر حکمراني چې دا هغه به همیشه په مغربي پاکستان ان پنجابیانو وکوله. نو هغه د خاطر باندې چې د دوی خپل ځانونه زیات ښکاره کړي به یو ون یونټ په نوم باندې د ټولو صوبې به یو صوبه کړه چې د مشرقي پاکستان نه د بنګال سره په مقابله کې یو برابر شي. نو د دې لپاره به هغه دا کار وکړو، خو به هم هغه سیټونه چې هغه چې کوم انتخابات شروع هغه د بنګالیانو زیات شروع، خو دوی هغه ته حکومت نه ورکوه او په ټول چې د دغه نه غوښتل چې حکومت کې بنګالیان راشي. نو د خاطر باندې هغه دغه واک ورنکو. نو بنګالیانو دا بل دا کارو چې په خپل د بنګال په ځینو پوهنتونونو کې دغه د شاګردانو دا غوښتل چې زمونږ د اردو ژبې په ځای باندې بنګالي د خپلې صوبې نه د مشرقي پاکستان د دفتر او د تجارت او د ضرورت ژبه چې د بنګالي واړو. نو هغه خاطر باندې هغه پاتونونه وکړل دغه یو دغه انتخابات ګټلی هغه واګي متنور کول او بل دغه د خپل ژبې غوښتنې ویني دی کې هغه دغه چې ولارینو هغه زور واغستو او هغه به خپلواکۍ طرف ته لاړ. نو ځکه اوس خدي اوس خپلواک دي، نو اوس چې دی هغه خپل ان هغه د بلواکۍ نه د پنجاب د واک نه چې دی هغه خلاص شو، خپل واک خپل لاس کې ونیو. نو اوس پاکستان او بنگلاديش شار یو خپلواک پاسپورتونه او تابعیت لري. د اوسنی تابعیت وضاحت نو هندوال اوس د هند تابعیت لري، پاکستانی خلک د پاکستان تابعیت لري، خو په دې کې اصلا د پنجابستان تابعیت لري، خو اصلي پاکستان ورکړي دغه نور قومونه دا دوکه کې بنگلاديش د بنگلاديشین د بنگلاديش تابعیت لري. د اوسنی وخت تابعیت د هر هیواد اساسي قانون او تابعیت قانون لمخې ټاکل شوی دی. خدای کې دی اوس د ازو مخکې دغه پاسپورت چې د خلکو ته ورکړیدو چې د برټش سبجیکټ په نوم باندې چې به د خلکو هغه ته به دغه رقم پاسپورت ورکو. د برټش انډین فولډډ لارج پاسپورت په 1900 کال کې د شوی ان بمبئی فور ټریولینګ ټو فیډریټډ مالیزیا د اصلا مالی سټیټس چې دی د تبع په د دین پر پیډ چې د سفر کړو. نو دا مې د خاطر کړو چې دغه خپل کوزه پښتنو ته وروخه ما چې دغه تاسو چې دا کم څه کار لري یا دغه لري دا چې کله تاسو په وخت کې دغه خاوره د فاټانه بغیر دغه نور خاوره چې په وخت کې د انګريز د تسلل لاندې و ناجایز تسلل لاندې و هم دغه تاسو خلکو ته دغه پاسپورتونه د خپل دغه برټش انډین پاسپورت او دغه پیژن پاڼه به تاسو درکوله. نو دا چې دا ان په وخت کې درکوله اوسم لکه وستره پنجابستان دا درکې په وخت کې د انګريزانو په حکومت لاندې تاسو ژوند کوئ، د پنجاب د حکومت لاندې ژوند کوئ او په خوا باغي پالیسي جوړوله ساسي اوسېدل دغه پنجاب جوړي. نو ما خبرې وکړې